پوتین، اوکراین او طالبان. پوتین ولې په اوکراین برید وکړ؟ د اوکراین جګړه کې د امریکا رول څه دی؟ آیا پوتین اټومي وسله کاروي او جنگ ګټلی شي؟ په افغانستان یې اثر څه دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به مو همدغه ویډیو کې در ځواب شي. هیله ده تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هاشم وحدتیار لیکلي پوتین ولې په اوکراین حمله وکړه؟ اوکراین د ناټو غړیتوب تلیواله و. که دا کار شوی وای امریکایي پوځیان او میزایل به د پوتین غاړې ته رسېدل. که اوکراین د ناټو غړیتوب اخیستی وای بیا به په اوکراین حمله لکه د ناټو په 13 غړو هیوادونو حمله وه چې بیا پوتین هیڅ څه نشو کولی. پوتین مجبور شو د اوکراین جګړې امریکا ته ګټه وکړه. واشنګټن خپل د ناټو او اروپایي ملګري ورو ورو د لاسه ورکول. د ناټو غړو هیوادونو د چین، روسیې سره اقتصادي اړیکې ټینګولې او پوتین ته امریکا یوازې پاتې وه. په اوکراین حمله د امریکا په مشرۍ ناټو غښتلې کړه. یووالی یې په ټینګېدو ده، داخلي اختلافونه یې له منځه یوړل. پوتین فکر کاوه چې اوکراین به په 48 ساعتونو کې بشپړ ونیسي. زلنسکي به له قدرته راوپرځوي او د خپلې خوښې ولسمشر به وټاکي. وروسته له څو اونیو به روسي ځواکونه بیرته روسیې ته راوګرځي. دا کار پوتین تېره میاشت په قزاقستان کې هم وکړ. روسي سرتیري قزاقستان ته ولېږل. قزاقان چې ولسمشر یې له واکه لرې کاوه، کرملین همدا ولسمشر بیرته قدرت ته ورساوه. خو اوکراین کې پوتین د ناټو او امریکا سره ښکر په ښکر شو. کومیډین زلنسکي مشهور اتل شو. پوتین ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. سوریه، قزاقستان، لیبیا ته یې سرتیري ولېږل. کریمیا یې خپله کړه. د امریکا ټول ټاکنو کې یې مداخله وکړه. انټرنیټي بریدونه یې په امریکا وکړل. اوس خو اوکراین به خامخا په 48 ساعتونو کې نیوه، خو دا کار ستونزمن شو. د اوکراین جګړه کې د امریکا رول څه ده؟ په حقیقت کې د روسیې ضد جګړه ده. امریکا رهبري امریکا لوجستیکي مرستې کوي. د ټانک ضد بمونه یې اوکراینیانو اختیار کې ورکړي. نظامي مرستې د امریکا دوام لري. د امریکا ولسمشر نن 800 میلیونه ډالرو چک لاسلیک کړ چې اوکراین کې د پوتین ضد جګړه پیاوړې او هر څه ته چې اوکراین اړتیا لري پوره یې کړي. اوکراین ته د روسیې الوتکو ویشتلو توغندي او ډرون ورکړي. نړیوال رسنیزه جګړه یې د کرملین ضد پیاوړې کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې پوتین به دا جګړه وګټي او که نه؟ نه، د پوتین د توقع خلاف دا جګړه اوږده شوه. اوکراینیان، ناټو او امریکا د دې جګړې اوږدېدو حوصله لري، خو پوتین یې نه لري. جګړه ډېر لګښت غواړي. په مسکو بندیزونه په زیاتېدو دي. روسیه اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د پوتین ضد نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د روسیې خلک له دې جګړې نفرت لري. روسیې کې د پوتین ضد مظاهرې کېږي. تر اوسه پوتین 14,000 روسان زنداني کړي کوم چې د دې جګړې خلاف یې مظاهرې کولې. جګړې کې لوجستیک او مورال اړین ده. روسي سرتیري د لوجستیک کموالي سره مخ او مورال یې ضعیف ده. روسي تسلیم شوي سرتیرو له اوکراینیانو بخښنه وغوښته چې په اوکراین یې حمله کړې. لیدل کېږي چې نظامي پلوه هم امکان یې په کمېدو دی. کرملین له چین څخه لوجستیکي او نظامي مرستو غوښتنه کړې. پوتین که د جګړې امکاناتو تشویش نه لرلی د اټومي وسلو کارولو اختیار یې نه ورکاوه. که معجزه وشي او پوتین دا جګړه وګټي بله حمله به په پولنډ وي. که جګړه وبایلي د کور دننه پوتین له قدرته لرې کېدو امکان ډېر ده. پوتین ونه شو کولی روسانو ته قناعت ورکړي چې ولې یې په اوکراین حمله وکړه. پوتین رښتیا لیونی ده یا مرګونی ناروغي لري؟ نه، د ده په خبرو، څیرو او کړنو کې لیونتوب نه ښکاري. لیونی دومره ډېرې لاسته راوړنې نشي لرلی لکه پوتین چې په دې وختونو کې ولرلې. په اوکراین یې له مجبوریته حمله وکړه، خو محاسبه یې غلطه وه او اوس د سریخو ډنډ کې. آیا پوتین به اټومي وسلې وکاروي؟ درېیمه نړیواله جګړه به پیل شي او که نه؟ پوتین که اټومي وسلې کارول غواړي، روسي پوځي مشران کیدای شي د دې کار مخالفت وکړي او د دې کار ترسره کولو مخکې پوتین ژوند هم خطر کې شي. د اټومي حملې چانس کم ده. نړیوالې جګړې پیل لپاره د چین موقف اړین ده.
چین د روسیې انډول درندوي او ناټو ناکامول غواړي، خو په دې جګړه کې د کرملین ترڅنګ نه درېږي. چین غواړي د نړۍ قدرتونه جګړه کې ښکېل او چین اقتصاد ته نوره هم وده ورکړي. ایران او شمالي کوریا جغرافیایي لحاظ له مسکوه لرې ده، لاس یې ورته نه رسېږي او په دې جګړه کې له چین او بیلاروس له مسکو سره نه درېږي، نو ځکه د درېیمې نړیوالې جګړې امکان کم. له بلې خوا نړیوال قدرتونه نور د مخامخ نظامي جګړو پلوي نه ده. د قدرتونو ترمنځ اقتصادي او نیابتي جګړې له پخوا دوام لري، خو د درېیم نړیوال مخامخ نظامي جګړې امکان کم دی. هر واده کې ډیر بیروبار وي، خو له واده وروسته د کور څښتن د ګډ وډ کور او قرضدارانو سره پاتې شي. پوتین له ماتېدو وروسته اوکراینیان او ګډ وډ کور یې په افغانستان به یې اغېز سوي. لومړی، افغانستان د نړۍ لومړیتوب څخه نور هم په وتلو ده. د طالبانو کړنې نړیوال نه ګوري او نه یې اوري. نړۍ په اوکراین بوخته ده. دوهم، غربي هیوادونه به د افغانستان په ځای د اوکراین کډوال ومني. دریم، نړیوال به بشري مرستې افغانستان ته کمې او اوکراین ته زیاتې کړي. څلورم، دا جګړه د افغانستان په اقتصاد لا زیاته اغیزه کوي. نړۍ کې د هر څه نرخونه پورته شي، د افغانانو په زخمونو مالګه به لا زیاته کړي. د دې ستونزو حل لپاره طالبان هیڅ پالیسي نه لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.